ذبیح الله مجاهد د خپلې دندې نه ګوښه شو. دا چې ولې ګوښه شو دا راسره په ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیالۍ له دندې لرې شو. باختر دولتي خبري اژانس چې خپرونې د طالبانو د حکومت په واک کې دي لیکلي چې مولوي حیات الله مهاجر فرعي نن یکشنبه د زمري پر 30مه نیټه رسما د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دنده پیل کړه. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.